دا الله پاک بشمیره نعمتونه دي هر بندل پکار دی چې په هر یو نعمت باندې د الله شکریا ادا کی حمد و ثنا وی ومنګ دومره کمزوري یو چې موږ د الله ټول نعمتونه شمیرل قدرې نشو نو په هر یو نعمت باندې شکر استل زموږ د وس نه بار دي زمانګ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي اړخ ته ناست او ډېر په سادګۍ او په عاجزۍ الله نه سوال کو دعا یې غوښته صحابي په دعا کې وی چې اللهم خلقتني مجانا یا الله اسې بې څه مفتو کې دې پیدا کړم ورزقتني مجانا روزي دې مراله اسې بې څه مفتو کې راکړه فاغفر لي مجانا اسم اسبي سمفتك وبخا زمان پختانه مشرانم یا الله منګ د اسم نی اوچ پموچم وبخا نو منګ د ټولو نعمتونو شکر ادا کولی نشخو الله دې اسبي سوبخي پدې بشمیر نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم نعمت الله دې خپل مخلوق ته ورکړي دي الله پاک چې دا انسانان پیدا کړل نو دوی دا هدایت د پاره الله د پیغمبرانو سلسله هم شروع کړه او ډومبني پیغمبر حضرت آدم علیه السلام نو په بچو کې دا سلسله روانه وا نو آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتدا هم شتا او انتهای هم شتا ابتدا د آدم علیه السلام نه وشول او انتها په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وشول په دنیا کې چې د مخلوق څومره ضرورياتو داغه تعلیمات وخت په وخت به الله ورکول هر زمانہ کې ضروريات به محدود نه التک به محدود هدایات راتلل او چې کله انسانیت بلوغ تور رسید کامل شو نو آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تمام هدایت الله ورکړل او داسې څه شی پاتې نه دی چې د هغې ضرورت دی او هغه نه دی راغلی نو ځکه د عرفات په میدان کې د جمعې پر ورځ باندې پیغمبر علیه السلام ته الله آیات را اولېږه الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې ما ستاسو د ستاسو دین مکمل کړ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی او خپل ټول نعمتونه مې په تاسو تمام کړ ورضیت لکم الاسلام دینا او دین اسلام باندې زه ستاسو دپاره رضا یم نو دې ځای کې اعلان وشو چې دې نه پس د نورو هدایاتو د راتلو ضرورت نشته د بل کتاب د راتلو ضرورت نشته د بل پیغمبر د راتلو ضرورت نشته تمام ضروریات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پورا کړل هر پیغمبر ته الله ښکلې صفتونه ورکړي وي او هغه ښکلې صفتونو باندې هوښیار خلک پوهیږي او د پیغمبر سره محبت کوي البته پچا کې ضد او عناد وي نه هغوی هغه ښکلې صفتونه نه ویني په هغې باندې سترګې پټوي لکه ابو جهل ابو لهب وغیره دوی د پیغمبر علیه السلام ښکلي صفتونه لیدلیم دي منلیم دي خو ایمان به یې پرې نه راوړه پیغمبر علیه السلام به د شپې په خپل کور کې د قرآن شریف تلاوت کو نو د مکې دا غټ کافران به د شپې رالل او د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره به ولاړو او دې قرآن ته به یې غوږ ایښی او دې به ونه خوند او مزه ورکوله
او د سحر په وخت کې به چې تلاوت به بند شو نو دا کافران مشران چې دی به خپلو کورونو ته تلل واپس بشو یو سحر کې دا غټ کافران یو بل ته یا لکه چې منې نه نو دا د شپې اورېدو د قرآن ته ولې راځئ نو ټول یو بل سره واده وکړي چې بیا به نه راځو قسمونه یې وکړل بیا به نه راځو او چې کله ټول کورونو ته واپس لاړل او شپه شوله نو بیا پې میږي لګېدلي دي یو خوځي ډېر خوند به یې کوو قسم هم کړی دی اوس نه شو تللی یاره فلانې به هم نه راغلی فلانې زه به پټ لاړ شم نو دا غټ کافران یو غلی زړه کې وایي چې څوک به راغلی نه او زه به لاړ شم ټول په ټول بیا راغلی دي او سهار کې چې رخصتېدل یو بل له مخ ته څنګه راغلی ته څنګه راغلی تا چې وی نه راځم تا هم وی چې نه راځم نو آخر کې بیا راجمع شو چېرې دی قرآن کې ډېر خوند او مزه ده دا ډېر ښکلی کلام دی نو ابو جهل نه دا نور مرګري تپوس کوي چې دا ښکلی کلام دی نو منې یې ولې نه یاره ټوله مشري د ده په خاندان کې راغله نو دا م ورسره ومنم چې ته پیغمبر نو نه یې منم ورسره نو سره د دې چې د قرآن حقانیت د کافرو ته واضحه شوی خو د ضد او د عناد د وجې منه نه نو هر پیغمبر کې ښکلي صفتونه وي او په دغه ښکلي صفتونو باندې د خلکو سره محبت وي زمنګ پیغمبر علیه السلام ته حسن او جمال د تمام مخلوق نه زیات الله ورکړی دی جبرائیل علیه السلام تمام پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی او تمام پیغمبران ښکلي دي یو ځل جبرائیل علیه السلام زمنګ پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله محبوبه د دنیا هر طرف ته ګرځېدلې ما او ډېر ښکلي خلک مې لیدلي دي او ته پکې د ټولو نه زیات خوش دی نو حسن او جمال زمنګ د پیغمبر علیه السلام د هر چا نه زیات د یوسف علیہ السلام حسن او جمال قرآن کې حدیث کې تاریخ کې هر چاته معلوم دی هغه حسن په خپل ځای خو زموږ د پیغمبر علیہ السلام حسن د هغې نه ډېر زیات و اوس فرق دومره چې د یوسف علیہ السلام حسن ټول ښکارو خلکو لیدل ملاقات لراتلل او زموږ د پیغمبر علیہ السلام حسن که ټول په ټول ښکاره وی نو د دنیا خلکو به ټک کار کوونه ټول به د پیغمبر علیہ السلام د مخ مبارک په ننداره نو الله د دنیا نظام چلول غواړي نو داسې لږه غوندې پردې پې اچولې ده هر څوک یې ویني نه کني ابو جهل ابو لهب وغیره د یوې محلې خلک روزانه یو بل سره مخامخ کیږي خو د زړه په سترګې لیدلې نه دی نو هغوی ته حسن معلوم شوی نه دی نو ځکه ایمان نه دی راوړی صحابه کرامو د زړه په سترګو لیدلې دی د مالو سر نه پې ورتېر نو حسن او جمال د پیغمبر علیه السلام د تمام مخلوق نه زیات او دغه شانت عقل فکر هم زمنګ د پیغمبر علیه السلام د هر چا نه زیاتو امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی عقل که 1,00,000 حصې شي 90,000 حصې د عقل یوازې زمنګ پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ورکړي دي 10,000 پاتې شوې په دې 10,000 کې 9,000 حصې د عقل باقی مانده ټولو پیغمبرانو ته په شریک الله ورکړي دي زر پاتې شوې په دې زرو کې 900 حصې د عقل صحابه کرامو ته الله ورکړي دي سل پاتې شوې 90 حصې علماء دین بزرگان دین ته الله ورکړي 10 پاتې شوې په دې 10 کې 9 حصې د عقل عام مؤمنانو ته الله ورکړي دي او په لږ کې صرف یو حصه پاتې شوله دا یو د ټولې دنیا کافرو ته په شریکه ورکړي شوي نو د ټولې دنیا دا کافر چې په هر څیز کې ماهرین یادېږي د دوی سره د عقل یوه حصه او زمان پیغمبر علیہ السلام سره 90,000 حصے دا نو عقل و تعم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دیر ورکر حسن و جمال
حیا هم په پیغمبر علیه السلام کې انتهایی زیاته وه یو پیغله حیاداره جینۍ چې څومره حیا کوي د هغې نه ډېر زیات حیا زموږ د پیغمبر علیه السلام سره وه